د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې د افغان ولسونو کرکه وروسته له هغې زیاته شوه چې څو میاشتې مخکې پر افغان پلازمینه کابل او بېلابېلو ولایتونو کې پر فرضي کرښې هوایي بریدونه وکړل. د لالپورې ولسوالۍ قومي مخور هارون مومند وویل د پاکستان عام ولس سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. نو دغه زمونږ ورونه دي او دغه پښتانه د اوبو حیثیت لري، اوبه په ډنګ نه بیلیږي او هیڅ قسم مشکل موږ د عوامو سره نه زمونږ ورونه دي او موږ ورته لبیک کوو که په پاکستان کې د هغوی ژوند سخت شي موږ کولی شو چې دغه خپل کورونه او خپلې حجرې خپل جایدادونه ورته پرېږدو او دغه زمونږ ورونه دي انشاءالله. یو بل مشر اجمل مومند وایي د پاکستان پوځي رژیم هر وخت افغانانو او اسلامي امارت ته ستونزې پیدا کوي او هر ځل اوربند د پاکستاني پوځي رژیم لخوا مات شوی دی. خو دا چې د هغې ملک پوځ حکومت موږ ته دا ستونزې بار جوړوي، لکه اوس په تیره کې چې څو وارې په موږ نظام په افغانستان باندې انداخ وکړو، دا موږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال ته ویو موږ په افغانستان کې امن دی، الحمدلله داسې امن دی چې هیچ چاته کوم خطر او خوف نشته دی. دا امن سره په ټوله په دې مشرقي او اسیا کې هم نشته دی. د لالپورې ولسوالۍ یو بل ملک میا شاروخ وویل پاکستان دی د خپلو غلطو پالیسیو او کورنیو ستونزو پړه پر افغانانو نه ورچوي. دا د پاکستان خپلې ستونزې دي، دا بالکل د افغانستان پورې مربوط نه دي او نه افغانستان په دې کې لاس لري. دا د پاکستان خپل کار دی، دې کې افغانان نشته، دې کې دغه خپل کورنۍ مسلې دي، خپله کورنۍ مسله دي په خپله حل کړي، دا د چا پورې نه تړي، خپله کورنۍ مسله د چا پورې نه تړي. دوی دغه رازیاته کړه چې پاکستاني پوځي رژیم د خپلو غلطیو زور اوس په دغه هیواد کې له افغان کډوالو وباسي، په بېلابېلو پلمو یې ځوروي او د کډوالۍ له نړیوالو اصولو خلاف یې په زور له پاکستانه راوباسي.